زما واده ده چې زه وزیرستان ته اوس ټلیفون کوم چې ماله راشه وروره او موږ سره ظلم روان دی یعنې منظور پښتون به دلته راولي په ما یې چلې زه د عامل خبره کوم زه د خپلو وسایل خبره کوم او ته دښت دی د دښت مینه سیمې ده د پنسلونه لري د پوسټ کار نه کوي دا د پوسټ چې ریاستي تشکیلونه باندې مه کوئ یعنې منظور پښتون به دلته راولي قبایلي سیمې ځوانانو ته وایم چې راشئ ریاستي دستګردي وشوه په کرم نه احتجاج باندې زمونږ په کرم نه احتجاج باندې ملیشي ډلې وکړلې موږ غواړو چې په ورسک ډیم باندې زمونږ کم رایټ دی موږ له د هغې اګریمنټ کاپي راکړئ که دا موږ مشرانو ورکړی نو دغه کاپي موږ ته وښایئ د هغې دپاره قوم راوتلی دی دلته ناست دی احتجاج د سیند دې غاړه تم دی او د سیند هغه غاړه تم دی او کم خلک چې دوی په دې پروټیسټ کې ګرفتار کړي دا د رها کېږي او که رها نه کېږي نو موږ به دلته اوس د جمعې منځونو کې اعلانونه کوو او دلته به په دې ځای باندې سهار تامبو لګي دا تامبو به سهار په دې ځای باندې لګي په دې ځای کې به تامبو لګېدلی موږ د ورسک ډیم د وابډې د احکامو نه خپل اګریمنټ غواړو زموږ پر امنه مطالبه ده موږ دشګر نه یو خو نه پوهېږو چې ریاست موږ ته د دشګر په نظر ولې ګوري چې کله د حق خبره کوو کله د علي وزیر چې په کلونو جیل کې پروت دی د هغه خبره کوو نو بیا موږ د دې وطن غدار م یو بیا موږ دشګرد م یو بیا د ده ګولۍ زموږ دپاره چلیږي هغه ګولۍ چې زموږ ټکس پکې شامل دی دغه تقاضا ده د غیرت چې هغه ګولۍ په خپل قوم باندې تاسو چلوئ موږ د دې قوم خلک یو موږ له آیین حق راکړی چې خپل احتجاج ریکارډ کړو او تاسو په هغې باندې دلته ګولۍ چلوئ گرفتاری کوئ